په دغه ویډیو کې به تاسو ته د واتساپ درې نوي سټینګونه درښیم چې دغه درې سټینګونه اوس تازه په واتساپ کې راغلي دي او له دغو درو سټینګو چې به تاسو تر دا وسه پورې په واتساپ کې فایده نه وي اخیستې نو دغه درې کوم سټینګونه دي راسئ په ویډیو کې درښیم. نو سره دوستان اول سټینګ درښیم. اول سټینګ دا دوستانو چې تاسو په واتساپ کې وایس میسج د یو وار اورېدلو لپاره یو چاته ورلېږلی سئ. یعنې دوستانو که چېرې تاسو په واتساپ کې یو چاته ضروري میسج ورلېږئ، پرسنل میسج ورلېږئ او تاسو غواړئ چې هغه میسج د هغه کس یو وار واوري، بله ور چې هغه کس کلیک پکړي هغه ته به نه پلی کېږي، له هغه څه به ډیلیټ سي. یعنې د یو وار اورېدلو لپاره تاسو چاته وایس میسج څنګه ورلېږئ؟ دې لپاره سمپل دوستانو تاسو واتساپ خلاص کړئ، هر چاته تاسو میسج ورلېږئ د هغه چیټ راواړوئ، دا وایس بټن باندې تاسو کلیک ونیسئ، پورته به لاک کړئ. کله چې تاسو پورته لاک کړئ ګورئ دلته موږ سره د ویو ونس په نامه یو اپشن ده، دغه تاسو آن کړئ ور سینډ یې کړئ. نو دغه وایس میسج ګورئ اوس هغه ته سینډ سو. بیا کلم دوستانو هغه کس دغه وایس میسج واوري، ګورئ دغه وایس میسج دلته راغلی، کله چې یو ور پلی کړئ اوکې دلته به ګورئ هغه کس پلی کړئ، صحیح ده. نو بیا کلم د بیرته شاته راځي ګورئ دوه مرس کلیک پکړئ، هغه میسج به هغه کس ته نه پلی کېږي ځکه دغه میسج تاسو د یو وار اورېدلو لپاره هغه کس ته ورلېږلی و. نو سره دوستانو دویم سټینګ درښیم. دویم سټینګ دا دوستانو چې تاسو په یو واتساپ کې دوه واتساپ نمبر استعمالولی سئ، یعنې په یو واتساپ اکاونټ کې دوه واتساپ اکاونټ استعمالولی سئ. دې لپاره به تاسو سمپل په خپل موبایل کې واتساپ خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې واتساپ خلاص کړئ په دا کونج کې د ریډ اپشن ده، په دغه ریډ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا به دې کې اخري اپشن د سټرینګز په سټرینګز باندې تاسو کلیک وکړئ. لږ ورته تاسو یو کوچنی نشان درکوي، په دغه نشان باندې تاسو کلیک وکړئ. لاندې تاسو ته اډ اکاونټ اپشن درکوي، په اډ اکاونټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په اډ اکاونټ اپشن باندې کلیک وکړئ، لاندې په اګری اینډ کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو په بل هر نمبر باندې اکاونټ جوړوي، هغه نمبر به ورکړئ. زه راځم ګور نمبر ورکوم. نو ګور دوستانو تاسو کتلی چې ما نمبر کې ولیکئ، کله چې تاسو نمبر کې ولیکئ لاندې به په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ دوستانو دغه نمبر ته به اوس کوډ ورسي، هغه کوډ به تاسو کې ولیکئ. نو زه راځم هغه کوډ کلیکم. نو ګور دوستانو تاسو کتلی چې ما کوډ کې ولیکئ، نو دلته ګور په دغه نمبر باندې هم موږ سره اکاونټ جوړ سو. نو دلته تاسو ته د بیک اپ اپشن راوړي، تاسو دلته بیک اپ هم ریسټور کولی سئ. نو زه بیک اپ نه ریسټور کوم، په سکیپ بټن باندې زه کلیک کوم، دا زه سکیپ کوم، دا ما سکیپ کړئ. نو دغه رقم اوس په دغه نمبر باندې ګور دلته له موږ سره اکاونټ جوړ سو. نو دغه رقم دوستانو ګور تاسو کتلی چې موږ سره په دغه نمبر باندې هم واتساپ دلته جوړ سو. اوس کوم چیرې دوستانو بل اکاونټ راوړئ، په دا کونج کې د ریډ اپشن په دغه ریډ اپشن کلیک کوئ، په سویچ اکاونټ باندې کلیک کوئ. دلته تاسو بل اکاونټ راوړلی سئ، یا سمپل سټینګ ته ځئ دوستانو په دغه نشان باندې کلیک کوئ، دلته تاسو ته هغه اکاونټ راوړوي، هر اکاونټ چې خلاصوئ په هغه اکاونټ باندې دوستانو تاسو کلیک کوئ، نو تاسو ته به هغه اکاونټ خلاصېږي. نو دغه رقم دوستانو د دغه طریقې په ذریعه تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی سئ په یو واتساپ کې په دوو واتساپ نمبرانو باندې اکاونټ جوړ کړئ. نو سره دوستانو دریم سټینګ درښیم. دریم سټینګ دا دوستانو چې تاسو په واتساپ کې یو ضروري میسج پین کولی سئ. یعنې دوستانو که چېرې تاسو په واتساپ کې یو چا سره ضروري میسجان کړي وي او تاسو غواړئ چې هغه یو میسج درته هم ور په یاد کړئ او تاسو یې یاد ساتئ، نو دې لپاره به سمپل تاسو واتساپ خلاص کړئ. کله چې تاسو واتساپ خلاص کړئ چیټ به راواړوئ، کوم ضروري میسج تاسو غواړئ چې پین یې کړئ چې درته هم ور په یاد کړئ او تاسو یې په یاد ساتئ، نو سمپل تاسو په هغه میسج باندې کلیک ونیسئ. په دا کونج کې د ریډ اپشن ده، په دغه ریډ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ، په پین باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګورئ دغه میسج تاسو د څو غنټو یا د څو ورځو لپاره پین کوئ. نو زه غواړم چې دغه میسج د 2 ورځو لپاره پین وي، نو سمپل ما 7 ډیز سلیکټ کړئ، په پین بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. ګورئ دغه میسج دلته پین سو. نو دغه میسج بیا دوستانو هغه کس راړوي، ګوره دلته اوس ما د بل چیټ راواړوي هم پین به وي، او دغه رقم که چیرې بیا تاسو چیټ راړوي دوستانو نو هم هغه میسج به هلته پورته پین وي. یعنې په اسانۍ سره تاسو یو چاته یو میسج ور په یاد کولی سئ. نو دا دوستانو موږ سره د واتساپ درې نوي سټینګونه، خدای دې وکړي چې تاسو ته دغه درې سټینګونه معلوم سوي وي او له دغو درو سټینګو چې تاسو فایده واخلئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغو طریقو څخه فایده واخلي. نو ملاوي په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.